سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. تر ډېر وخته د ځوان پاتې کېدلو دا یو څو لارې چارې. نو له هغه مخکې چې دا مطلب درسره شریک کړو، نو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. موږ ګورو بعضې کسانو عمرونه ډېر زیات او ډېر کم عمره معلومیږي، نو ټول علت یې دا وي هغوی هر څه منظم ترسره کړي وي. بیا داسې کسان هم ګورو چې د کم عمر وي او ښکاري بیخي له عمره له خپل عمر څخه زیات. نو کوشش وکړئ خپل ځانونه خیال له اوسه وساتئ. هغه وخت بیا مزه نه کوي. تاسو په چوکه روان وای، همزولي مو یا کرکټ کوي، نو یا ستاسو تر څنګ د جیټ تیارې په شان تېر شي. نو د لاندې ټکي په نظر کې ونیسئ. نو لومړی دا، کله چې تشې متیازې درغلي نو کوشش وکړئ چې ژر تر ژره یې وکړئ. نو دې لپاره یې مه ایساروئ چې دا یو لمونځ خو به پرې بل هم کوم، بیا به څوک اودس کوي. دوهم، پیاده مزل کول فایده لري. ما مخکې هم ویلي دي چې هر څه په اندازه، نو بې اندازې که زیات شي بیا سرچپه کېږي. دریم، کله چې لامبئ نو سم ولامبئ. خپله ویډیو کې درته ښکاره کوم چې خلک کومې غلطي هره ورځ د لامبلو په حال کاروي. څلورم، د ګرمو شیانو د خوړلو څخه ډډه وکړئ، یعنې هغه خواړه چې تازه څنګه له اور څخه راښکته شي چې سره او ګرم وي هغه مه خورئ. پنځم، تل په یو اړخ یا په یو سټایل سیکس مه کوئ، پوزیشن ورته بدلوئ. شپږم، که چېرته مو کانګې کول عادت وي او یا یې هم کله کله کوئ، نو اړوند ډاکټر ته ورشئ او د دې مرض علاج مو وکړئ. ګرانو دوستانو، ویډیو خامخا لایک کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله. تر بیا د الله په امان.